دلته کې یوسف جان لاله راغلی و، هغه ویډیو کړې وه. دلته کې یو بابا جانو او د مورکۍ وه زموږ دلته کې دې سره ویډیو کړې وه. مونږ وکتله او ماشاءالله راغلي یو. مونږ ورسره خپل مرسته کوو. زموږ چې نور څومره هم ملګري تاسو هم راشئ ورسره میلاو شئ. خټو کې کوم ځای کې ګرځي نو ورسره سره وکېږي خو خېټې سره څه کوي؟ خېټې سره ولډ کېږي قرض دی د پیواله قرضدار دی د دکاندار قرضدار دی د نبۍ قرضدار دی سره دغې یو وخت ګټوې به غږ وکړه 5 ورځې مو خوړه او که 6 ورځې مو خوړه بس هغې سره خو ګزاره کوو خو دا پردی اواز ډېر سخت دی. السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغه جوړې. ګرانو کتونکو نن ولاګ کې ورته ویلکم کوم. د خیره سره شپږمه روژه ده. نن 15 روژې به تاسو ولاګونه ټول کتلي چې کوم ملګرو 15 روژو ولاګونه نه وي کتلي. په اول رومبانې وګورئ، بیا دویم وګورئ، بیا دریم وګورئ، بیا څلورم، بیا پنځم او دا نن شپږم دی. ټول ملګري ګورئ د خیره سره. زو اول یو زمونږ مورکۍ چې هغه یوسف جان لاله ویډیو کړې وه، نو ما سره څه پیسې وې، نو ما زه هغې ته په حواله کړو. شیرو جنګۍ ته ځو، لړم کلي ورته ویل کېږي، هلته به ځان رسوو. هغې ته به پیسې په حواله کړو او بیا به هغې نه بعد چې کوم یو دی داسې بازار کې په لاره به ښه شارټس وغیره اخلو. ټول ملګري ګورئ د خیره سره. شپږمه روژه، شپږم ولاګ. ستاسو سپورټ پکار دی، مینه پکار ده مونږ سره. ټول ملګري به دا ولاګ ګوري او خوند مزې به ترې اخلي. ملګري ناست دي، بایک سټارټو او بس د خیره سره وځو. الله دې در باندې زوړ او روست کړي. خو ډېر زبردست یو خو پکې کوالټي هم ډېرې زیاتې دي. دا وګوره دا اکسلیټر له ځان له میټر لګېدی، سپیډ میټر ځان له لګېدلی دی، آیل دپاره خپل دی، نیوټرل دپاره خپل لایټ دی. نو ډېر زبردست بایک دی یار. جزاک الله جزاک الله. او بل دویمه دا خبره چې د لانګ سفر دپاره ډېر ملایم دی. دا څو ګوره دا دغه او ګوره یار ما به اوس مري نه تیاګلي وکړه انشاءالله. ښه ښه زبردست. ما به چکر ووالو. پکار دا ده چې مونږ هم پې مري دغه نتیاګلی ته چکر له بوځي او مونږ هم پکې هلته ښه چکر ووهو دې وورو کې. نو پروګرام جوړول پکار دي چې لاړ شو یار په دې بایک. انشاءالله او که نه ډېر قیمتي بایک دی ماشاءالله. چکر به لګو انشاءالله. چکر که چکر یې اوس د خیره سره روانګي سټارټ کوو. ځو 400 ته او شیرو جنګۍ ته ځان رسوو. ماشاءالله. मेरे नबी का फरमान है अना ज़ईमुन बिबैतिन फी अहलिल जन्नत लिमन हसन खुलुकुहु। तुम अपने अखलाक अच्छे करो, मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर रोजा करना। ATM ته راغلو، پیسې روباسو د خیره سره او بیا مخکې ځو. ورسېدو د خیره سره. دا ټایم مونږه 400 روډ باندې یو او ځو مخکې. موږ ملګري ګاډۍ کې پټرول اچوي، راځي مونږ ورته دلته ویټ کوو. مونږ ورسېدو دلته کې یوسف جان لاله یو ویډیو کړی وه دلته کې او حقدار خلک وو. یوسف جان لاله دلته راغلی ویډیو یې کړې وه. خیره زم راغلم. ورېږه هغه آمین آمین. السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغه جوړې. ګرانو کتونکو دا ټایم مونږه شیرو جنګۍ کلی دی که نه، دلته کې یو لړمه کې یو او دلته کې یوسف جان لاله راغلی و، هغه ویډیو کړې وه دلته کې. خټو کې کوم ځای کې ګرځي نو ورسره سره وکېږي خو خېټې سره څه کوي؟ خېټې سره ولډ کېږي قرض دی د پیواله قرضدار دی د دکاندار قرضدار دی د نبۍ قرضدار دی. دې به د هر سره اثر کي. زما خو بس حوصله بېللې ده خو تله د الله عزت ورکړي. زما خو بس زړه ډېر زیات خفه ډېر زیات هغې ځکه چې ډېر مشکلو سره مخ یو. ژوند کې صرف خوراک خو نشته که نه؟ ژوند کې خو ډېر ډېرې خبرې دي، ډېرې مسلې دي. زما د لور مستقبل نور خو څه نشته. زه وایم چې د دې مستقبل خو سم شي، چې دونه شي چې د سر سورې چې ځای باندې ناست یو. تکلیفونه دي ډېر چې دا پردی اواز راشي، پردی سړی کوڅې له راشي، بس بیا زموږ یو خدای سره دغې
یو وخت ګټ وی بغه کو که 5 ورځې مو خوړه او که 6 ورځې مو خوړه بس هغې سره خو ګزاره کو خو دا پردی اواز ډېر سخت دی رنځ بیماري شي شل خبرې دي یوازې خېټه نه ده که نه خېټه خو مونږ نه هره موده شو هغه څه خبره نه ده خو دا نورې دغه مونږ ډېر زیات خفه کوي که نه دا نورې سخت دي په خیر کې خورې چې ستا تمبوله خدای رسولو تا ګورې تا د داخله سکول کې ښه خورې دا کار به دې خدای پاک وکړي ښه دا راته ووایه نارې مارې تېروې که نه پیسې ډېرې پیسې بس پلان مې 200 300 پای باندې ولګي ترکارۍ ولګي او بیبي څه وایي کور کې بس ناسته یې په کټ کې خپئ خپه خپئ څه وایي درته ستاسو څه نمبر شته چې زه ورکم په دې پروګرام کې ستاسو دپاره مونږ هم دغه نمبر دی دا نمبر دی دا طارق خان تا په دې نمبر رابطه کوله جی دا ته واخله نو بیا زه اناونس کوم دا نمبر قدر مزو تاسو هم 0314 70 99 682 یو ځل زه بیا لیک په انګلیش کې مې چې 0314 70 99682 او تاسو نوم وزیر عالم دی وزیر عالم نوم غلطه دا غډون دی نو یو بابا جانو او د مورکه و زموږ دلته کې دې سره ویډیو کړی و مونږ وکتله او ماشاءالله راغلی یو مونږ ورسره خپل مرسته کوو زموږ چې نور څومره هم ملګري دي تاسو هم راشئ ورسره میلاو شئ دلته کې کښېنئ سکون به درته میلو چې کله دې سره تاسو کښېنئ او گپ شپ ورسره لګوئ نو الله یې هم ټول ملګري کامیاب هم کړي او الله یې دې له هم ژوند ورکړي ډېر تکلیفات یې تېر کړي دي مونږ ورسره خبرې وکړي بچنګي چې کوم مړ شوي دي نو زموږ څومره هم ملګري دي بس ضرور ورسره راشئ موږ د سایډ نه ورسره خپل څه تعاون کوو نو زموږ چې څومره هم ملګري دي تاسو هم چکر ووهئ او ورسره خپل تعاون وکړئ دا پیدا والا بس دعا راته ډېره ډېره کوه کامیاب شي د ټولو مسافرو د آمین آمین الله هم بس قدم کامیاب آمین خوشحال اوسئ الله هم چاته هم پاتې راما آمین آمین مانونه پوره که تاسو موږ سره په سخت وخت کې ودرېدئ الله انشاءالله موږ بیا هم راځو موږ به راځو میاشت کې به خامخا چکر وهو کامیاب دا ځای نه دی چا دي دا چې کوم کورونه دي دا دې ته وایي باران الله دې اسې کامیاب ادي والله بس تعالی مشهد پارا ټولو له سپیشل دوا خو دې څار مانونه پړې دي د پارا بدلته ضرور پکې شو آمین آمین ان شاء الله دوا کو او الله دې قبول و زمانه حماد نامه صحیح ده الله خوشاله خوشاله ادي ورکه سره حالت ملو شو پیسې مولور کې دلته مونږ کو بیر د لنډي سرک چې کوم بازار دی دا ته خایو دا ټیم مونږه لنډي سرک بازار کې یو د خیر سره او مونږ زمو کو دغه مولا جان هم رالو مولا جان او مونږ زمو کو اوس ګرځو لنډي سرک بازار ته خایو بیا زو دلته روټه پخېږي تنور دی دا وګورئ دیم ناشتي دلته کې دا وګوره قربان دیم ناشتي دلته هم خلک ولاړ دي هغه لاستم دي لنډي سرک کچالان دي ها خلیل جان गाड़ी کې موبایل واچول دلته ودرېدو خلیل جانه پیسې ورکړه چې زر زو تکړه شي ورسې والله چې شروع زر چې زو تکړه شابه پیسې ورکړه چې زو کنه بس شکر الحمدلله په خیر خیریت رو رسیدو نن راته لګه تنده هم لګېدلې ده او لګه اوږې لږ شانتي اوږې هم یمه خبر وای نوز غلطیږي اخري ټایم دی تقریبا افطاره ته 20 منټ دی 20 نو اوس ملګری راشي زه ته مخکې رالم او هغې به اوس رورسي سامان دی هغه به ترې راوالو بیا به زه کور ته د خیر سره هفتاري به کوو نو نن بلاګ ډېر عجیبه ماته ولګېدو لکه مختلف ځایونه موږ کیپچر کړو کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای نو ټولو ملګرو مننه هم کوم اوس به انشاءالله تعالی هفتاري کوو افطاری به کور کې کوو افطاري ډېر ملګري وي چې موږ ته افطاري ولې نه ښایي نو افطاري ځکه چې موږ سره مشران ناست دي او ټول فیملي وي نو دغه وجه باندې موږ افطاري نه شیر کوو هغه کم لاګونه تاسو ګورئ هغه پنجاب سایډ والا کراچۍ والا نو هغې خو دا نه مایند کوي که نه زموږ خو ډېر ګران کار دی لکه د پښتنو ولاګینګ کول هر سایډ ته به خیال کې چایا څه پکې داسې غلط کیپچر نه شي چې څه بره اثر پروزي خو هغې دې شي ته فکر نه کوي چایا دا یې کال یې اجره کې یو راځه اجره کې نو بس د خیر سره ملګري راغله ګورئ سخت پکې وګرځېدو یار خو ډېره زیاته مزه وکړه هغه زنانه سره میلو شو هغه ویډیو تاسو ته وکته ډېر زیات سکون موږ ته میلو شو ماشاءالله
افطار خیر سره افطار شو بس اوس مسجد ته ځو مونږ کوو چې افطار شو ډیل مرګري به څوک سرګټ تلواري چې سرګټ اوس کم د چا نسوار ته تلواري چې نسوار او زما خو چایو ته زړه کېږي بیا چې اوس خو د خیره سره ښه ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه دا ولاګ وګورئ او دا بل ولاګ زه اپلوډ کوم اوس انشاءالله هغه به هم تاسو ګورئ او ټول ملګري د نیکسټ ویډیو انتظار کوئ ښه د الله پامان